زه خو دغه ناسته یم دغه زما د بچیانو روژې ته ځای کوم د ورځې لس یا شل دغسې دغه مې کاروبار دی دا مې بچي دي دا نه جوړېږي یوه روپۍ په کور کې نه لرم د دې مومنانو د رویه دا ورته وګوره څه اوښکې تویې دي او باندې تویېږي نه ترپال نه وړه نه غوړي دونه خرڅ نه لرم دا مومنه د دې سپلۍ واخلم د دې بنین راوړم ورېدل د غریب ناچار له سترګو بارانونه ورېدل الله دې په زړه د رانو په تېره کې زما پر بچیانو باندې غږ وکړي هغه الله دپاره زموږ سره کومک وکړي د هغه الله دپاره د مومنانو باندې ورانېږي د هغه الله دپاره خیر دی مه ژاړئ الله ستا خدای ستا خیر دی دغه به نو ګټه شي د وکلان ګویو دی د وکالو کار به شي وروره مې زه بې سرپناه یم هغه کمره باندې ولوېدل هغه څه دونه کس نه لرم زما سره د الله په رضا کومک وکړي لرګي را نه لرم وړه نه لرم غوړي نه لرم هغه کمره باندې وڅڅېدل هغه کوټې تیر را باندې مات شو شنې واړه یتیمان راته لوېدلي دي دونه پیسه نه لرم چې زه یو ترپال به رانیسم پر دې کمای واچوم زه دا مومنان تر لاندې پټ کړم زه تاوده کړم اول خدای در خدای را لاندې ته یې وروره ما سره ژر به ژره کومک د هغه الله دپاره وکړئ راسئ زما کور وګورئ راسئ زما ځای وګورئ زما بغاره به دغه اول خدای در خدای را لاندې دغه ورور در تی پورې در ورسوي یا الله دې نه خوږېږي توکلې راغلې زما د بچیانو ناره یې واورېده دغه لور مې سینه بغله ده نه ساه پورته کړئ چې نه کښته خپله په سر کې د ملا عملیات مې کړی دی نه دی په 3000 په 4000 روپۍ زما سخته ده نه دی چې وسه نه لرم کړي اروخه د حج منګل واوله نوره وسوله بس ما بچیان په دې پوڅه څه غورخوره نشته بې له خدایه ما څه ختم دي ولا که بیا ورنارې کوي محمد اکبر اتل ته هر یو زړه دعا کول هر ورور دغه زما د بچیانو حالات وګوري ډېر ثواب یې ډېر خیرات به یې اول خدای در خدای را لاندې دا پښتانه چې کوم سړی وسو توپیکو کومک لري زما د بچیانو سره دغه الله دپاره راځي چې ولیکي ډېره سخته ده ډېر سخت مشکلات کې مخامخ یم ورسره چار له سترګو بارانونه ورېدل د غریب ناچار له سترګو